د هغو لسګونه زره کډوالو لپاره چې له ایران خالي لاس هیواد ته راګرځېدلي د میرویس عزیزي خیریه بنسټ لخوا د 1 میلیارد افغانیو مرسته د هیلې او امید یو نوی څرک ګرځېدلی شي. د مسؤلینو په وینا د راستانه شویو کډوالو د هر اړخیز ملاتړ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او په بېلابېلو برخو کې عملي خدمات پیل کړي څو کډوال له ستونزو خوندي او نوي ژوند ته هیله‌مند شي. از اسلام قلعه شروع به کابل و سایر ولایات انتقال ترانسپورتیشان، بسته های خوراکی در مسیر راه، توزیع خوراک، مواد خوراکی و غذایی در خود مرز اسلام قلعه. در این زمان ما یک جای نو شروع کردیم کار ساختمانی شه برای اسکان موقت امی مهاجرینی که در اسلام قلعه میآیند جایی نیست که در یک سایه استاد شوند. امروز 20 موتر تنظیم کردیم، 580 حدود 1000 نفر امروز شروعش است که انتقال میکنه. همه روزه انتقال به کابل و سایر ولایت ادامه خواهد داشت. در این زمان 5000 نفر ما مواد خوراکی امروز توزیع شروع شده و ادامه داره. راستانه شویو کډوالو د دې مرستې هرکلی کړی او وایي له اوږده درده وروسته دا مرستې ورته د امید څرک کاري. دوی وایي که چیرته ورته د کار زمینه برابره شي نو دوی به پردي وطن ته له تګ خلاص شي. یک کمک بشردوستانه است، وطن ماست، مثلا مردم ماست، از این بهتر دیگه نمیشه. باز دستشان درد نکنم کسایی کمک کردن یا اتوبوس‌ها رو رایگان کردن، چون خیلی‌ها که میان حتی پول کرایه را ندارن. خیلی خوب است، اینقدر ملت اومده که هیچ پولشون تو تمام شده، خلاص شده، نداشتن، قاچاق اومدن، قاچاق رفتن، الان اینا کمک میکنن، خیلی خدا رو شکر خوب شدن. بالاخره همین آرامی برای ما خیلی خوب است، یه کاری یه چیزی فراهم باشه که ما دوباره شرمنده به کشورهای مردم نریم، همین خیلی خوب است برای ما. د 9 میلیون راستانه شویو کډوالو لپاره مرستې یوازې ډاډ نه بلکې د دولت، ولس او خصوصي سکتور د همغږۍ ازموینه ده. د میرویس دا ګام ښایي چې ګډ اقدام کولی شي نه یوازې بحران مهار کړي بلکې د ثبات، یووالي او خواخوږۍ احساس هم پیاوړی کړي. سید عالم هاشمي، حریت رادیو، هرات.